د ننګرهار احصایي او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي د تیر پرتلې چارې منظمې او چټکې شوې دي. د ننګرهار احصایي او معلوماتو ادارې رئیس کاري عریف الله حمزه وایي تیرو 2 میاشتو کې 22,000 برېښنایي او 10,292 کاغذي پیژندپاڼې ویشلې دي. په تیرو 2 میاشتو کې یعنې ثور او جوزا میاشتو کې موږ د کاغذي تذکرو تقریبا 10,292 توزیع لرو په کاغذي تذکرو کې. او همدارنګه کم ته اصلاحات هم 1294 کړي په کاغذي تذکرو کې او الکترونیکي تذکرې تقریبا چې 20,081 تذکرې موږ ویشلې دي. همدارنګه کم ته 540 تذکرې هم په دې کې موږ اصلاحات کړي. حمزه د غرض وایي مراجعینو ته د اسانتیاو لپاره په مرکزي او دویمه څانګه کې د بانک څانګې پرانیستي ترڅو د مراجعینو چارې له خنډ او ځنډ پرته ترسره شي. الحمدلله د پخوا په نسبت باندې به ډېر اصلاحات راغلي وي او ډېر سهولتونه برابر شوي دي، خصوصا د بانک په برخه کې. پخوا به داسې کېدو چې چاته به موږ تعرفه ورکوله نو د بیا به تلو بانک ته ښار ته هلته به تحویلي کوله، بیرته به بیا راتلو نو هم به وخت ضایع کېدو او هم به د هغه مصارف راتله. الحمدلله اوس په داخل د ریاست کې موږ یو بانک لرو، دلته کولی شي ټول مراجعین تحویلي وکړي، لاس په لاس باندې کارونه سره خلاص شي. همدارنګه هم ته د الکترونیکي تذکرو کې په دوهم مرکز کې هم موږ د بانک ترتیب برابر کړی دی، هلته فعالیت شروع کړی دی او په دې نږدې وخت کې به انشاءالله آسان خدمت کې هم بانکي ترتیب برابر شي د مراجعینو د اسانتیاو په خاطر باندې. قدرت الله چې له کلونو مهاجرت وروسته هېواد ته راستون شوی او په کاغذي پیژندپاڼه کې د اصلاحاتو په موخه دغه ادارې ته راغلی د کارکوونکو له چلند خوښ دی. وایي کارونه یې په خپل وخت سره ترسره شول. تذکرې کې مې مسله وه راغلی ومه، تذکره مې واخیسته، کار ډېر منظم دی. که سره شمس هېواد د پاکستان نه ډېر خلک راځي، کډوال راځي، خو بیا هم کار ډېر ښه مزیدار روان دی او غوښتنه مو دا ده چې دا شوبې لږې ډېرې کړي، کارونه لږ تیز کړي. عبدالرحمن چې د برېښنایي پیژندپاڼې اخیستو په موخه راغلی وایي که څه هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده خو چارې په نوبتوار او منظم ډول سره ترسره کیږي. پاکستان هېواد نه راغلی یم، خپل هېواد ته تذکره جوړوم، برقي تذکره جوړوم، کارونه ښه ښایسته روان دي، ښه مزیدار، خورش لږ ډېر دی. د ننګرهار احصایي او معلوماتو ادارې مسؤلین د غرض وایي د نورو چارو ترڅنګ سلګونه هېوادوالو ته په برېښنایي پیژندپاڼو کې د عکس لګولو او نوي کولو چارې هم ترسره کړي دي.